ته کوم ځای ته ورګېل شوي دي؟ یاره بس موټرسایکل دغه شانتې راغی که نه موټرسایکل په دې وچه باندې پاتې شو او زه داسې ورګېل شوم نو په دغه شانتې یو ډکو شو او زما په خیال چې په هغه ځای کې ګېله شوې ده. صحیح دی ته معلوم دي. او ناظم صاحب څه چل دی؟ یاره ګوتې رانه بېګا پرېوتې ده د سرو زرو ګوتې ده خو په ګوتمه کې چې کوم هغه ډایمنډ لګېدلی و که نه قیمتي دی نو بس ما یې صاف صفایي کولی شئ پوه شوې انشاءالله تعالی چې هغه ډایمنډ ته ما نه لګي او سرو زرو ګوتې ستاسو شو اختر مخه ځان نه بېڅه وکړي. راځه کاکې راځه. سلام علیکم امینه صاحب. وعلیکم سلام څنګه د بر حلقې ناظم یم. ښه ماشاءالله. او جیو دا مونږ په علاقه کې د صاف صفایي شروع کړې ده دا مزدوران لګیا دي که نه نو بس ما یې کوله پاټۍ طرف نه راشن د بیل منظور شو انشاءالله دې له به تنخواګانې ورکو او انشاءالله تعالی ثابت ټوټ زمونږ دی. ښه ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست صفایانې شروع شوي دي داسې کار دی همدغه د مهنت جاري ساته انشاءالله دا واله فلحال په دې باندې کار وچلوه او بیا د نورې پیسې هم درکوم سې دی که چې خلک راله وټونه راکړي سې دی که نه ته مې خوښ یې. زه سې ده बाय बाय टाटा गुड बाय गया. لکه کاکې ظالم په دې کلي کې ودار دویم سړي دښمني ده پچا مې ولې باخه کې دا چېرته یې روان کړی یم؟ لکه جینۍ ملاقات لیدو. دې ته په کور کې دومره څه نه وي؟ نه دا کار په سلا خو نه کېږي په پټه. زمانه نن دی مونږ هم وینو چې ملاقات خلک څنګه شوي. هله وله راځه راووته راووته راځه توشه لکه خبرې مه کوه. نه مور زوی نو ما ته بیا څه ښکاري نه که نه لږ ته ما د جنګري پیام خو نه دی لګولی اوس یې مه کوه. ستا د ولایتۍ په سر قسم یې پوه شو کیسه به راته ګوټ په ګوټ. لکه ته وشه بیا به مو وشه ته مې ژوندي شي وشه چې په ده کیسه مونتي کاکې بټن دې کار نه کوي لایټ نه بندېږي. هلکه سپک انسانه د ډلې په بټن دې ګوته راټینګه کړې ټول کلي دې راباندې خبر کړه. بلا کاکې ته خو لاړې راځه که نه نو دا ملاقات حل نیول. बाय बाय टाटा गुड बाय गया.